سلامونه دوستان، دا چې تاسو ته ښکاره معلومه ده د څه وخت کېږي زه ټیلیګرام څخه د انلاین پیسو ګټلو تاسو ته فري بوټونه معرفي کوم. فري بوټونه درته راوړم دوستان. د څو ورځې کېږي یو داسې ټیلیګرام بوټ راغلی دی چې مکمل یوټیوب، ټویټر، فیسبوک، ګوګل، څومره سوشل میډیا چې ته په هر ځای کې د په اړه نیوز خپرېږي، خبرونه خپرېږي او بیخي په ټرینډ کې روان دی. یو تاسو ته لومړی کوچنی فروپ در ښکاره کوم. کله دوستان تاسو یوټیوب ته راشئ، په یوټیوب سرچ کې ورته ولیکئ ډاکس ټیلیګرام فري ایر ډراپ. دا سرچ کوئ او دلته تاسو وګورئ بیخي زیاتې ویډیوګانې دي او څو ویډیوګانې چې دي ټولې ویډیوګانې دلته وګورئ. مقصد د ون ډے اګو پرون ورځ ویډیوګان دي، نن ورځ ویډیوګان دي، مکمل مقصد یوټیوب په دغه باندې ډک دی. نو بیخي زیات په ټرینډ کې روان دی. اوس به تاسو دا فکر کوئ چې ولې دومره زیات په ټرینډ کې روان دی. دوستانو زبردست خبره خدا ده، جالبه خبره خدا ده چې سر لا اوسه د بیټ په شان د غټ ایکسچینج په فری مارکیټ کې لیست شوی دی. همدارنګه ګیټ آی او فری مارکیټ په لیسټینګ کې روان دی، یعنی پروګریس حالت کې دی. او تر ټولو زبردست خبره خدا چې دوستان د باینانس لیسټینګ لپاره هم کنفرم شوی دی، یعنی باینانس فری مارکیټ نه هغه کې مستقیما لیست کیږي. دغه لپاره په ټیسټینګ کې روان دي. کچرته ټیسټونه سره ور باندې بریالي شول نو لر نه چې باینانس کې هم زر د ژر لیست شي. زم دغه ویډیو کې تاسو ته ټول مکمل فروپ ثبوتونه درښکاره کوم. خپل بیټ ګیټ رسمي ټویټر ایکسپان اکاونټ دی. دلته تاسو ته د خپل ویلي چې ډاکس په نوم کوم ایر ډراپ چې د اوس اویلیبل دی په فری مارکیټ کې بیټ ګیټ کې. راشه په دغه لینک باندې تاسو کلیک ورته واخلئ. کله چې په دغه باندې تاسو کلیک واخلئ نو دوی فری مارکیټ موږ ته راخلاصيږي او دلته راشي دوستان وګورئ سر له اوسه په 0.8 قیمت باندې په فری مارکیټ کې خرڅيږي. او دوستان دلته تاسو د بل سکرین شاټ ښکاري دغه ځای کې د ګیټ آی او فری مارکیټ په لیسټینګ کې سر له اوسه انفراګس کې دی روان دي. ډیر ژر بدلته هم راشي نو ژر تر ژره په دې کې هم فری مارکیټ کې لیست کیږي او د باینانس پروف هم درته ښکاره کوم. اوس دوستان مهمه خبره ده چې تاسو په دا فکر کوئ چې ولې دومره زیات په ټرینډ کې روان دی. مقصد دې تر شسوک دي چې دومره زیات سپورټ لري، ملاتړ لري چې دومره چټک روان دی. دوستانو اوله مهمه خبر ده چې کله تاسو کله بیټ ګیټ فری مارکیټ مرخص کله تاسو فری مارکیټ په خوا کې کوین او ریویو اپشن راځي. په دغه چې کلیک واخلئ د دې غځای کې تاسو ته راځي پاول دروف په نوم کوم شخص دی د ټون نتورک فاونډر دی، د خپل تایید کړی ده او دغه همدانګه د ټیلیګرام کومه کمیونټي چې ده د دوی له خوا په ګډه رامنځته شوی دی. فاونډر یې څوک دی؟ پاول د دروف کم چې د ټون بلاک چین فاونډر دی، یعنی هغه جوړ کړی دی. دلته تاسو ته خپل دغه ځای کې تاسو خپل لوستلی شئ دغه. او بل مهمه خبره ده چې یو کوین دومره غټ سپورټ ولري اتمن دوستانو په غټو ایکسچینجونو کې لیست کېدلی شي. نو د دې نه بغیر که تاسو راشئ ټون ویور ته راشئ. ټون ویور کې باینانس هاټ والټ ته دلته راشئ. تاسو ته ښکاري باینانس هاټ والټ کې دلته تاسو راشئ په ټوکنز باندې ورته کلیک وکړئ. په ټوکنز کې دلته تاسو راشئ ګورئ ډاکس په نوم ایر ډراپ چې کوم د اوس مهال په ټیسټینګ کې روان دی باینانس هاټ والټ کې. نوټ کوین چې کوم د هغه کنفرم شوی دی، لیست شوی دی. دغه نه وروسته اوس ډاکس دی چې په د ټون نتورک بلاک چین شپږ ټوکن دي د ټون بلاک چین چې هغه په باینانس کې مقصد لیسټینګ لپاره کنفرم شوی دي. بعضې لیست شوي دي، بعضې په ټیسټینګ کې روان دي. او دلته وګورئ تقریبا 14 ساعته مخکې 18 ساعته مخکې پرون ورځ په دغه باندې ټیسټونه ترسره شوي دي، څو ترانزیکشن تر سره شوی دي. نو دې څخه دا معلومیږي چې حتما د دې سپورټ مدرس ته زیات حتما په غټو ایکسچینجونو کې باینانس کې لکه ډیر ژر لیست شي. او بل دلته تاسو ښکاري مکمل څومره اماونټ دی، دومره اماونټ لري. دلته چې راشئ په دغه باندې کلیک واخلئ د کم کوین چې دلته قیمت ورکړل شوی دی او فرعي قیمت تر اوسه پورې اصلي نه دی، هغه اصلي قیمت به لوړ ورکول کېږي. هولډر ته چې راشئ دوستانو 1458 هولډرز دی دغه دي. او په دې کې تر ټولو زبردست او غټ هولډران چې کوم دي هغه دوستان تاسو دلته خبره ښکار شي د ټوټل هولډران 1458 هولډرز دي او په ډیر لنډ وخت صرف د څو ورځو کې. او دلته راشئ غټ هولډر څوک دی؟ باینانس هاټ والټ دی، په اول سر کې تاسو ته راځي. او ورپسې بل څوک دی؟ اوکې بای بیټ ته ګورئ، بای بیټ ته او اوکې ایکس ده، میکسي ده. د هغه غټ ایکسچینجونه دي. باینانس نه وروسته اوکې ایکس ده، ورپسې بیا بای بیټ ده او دغه غټ ایکسچینجونه سر له اوسه میکسي سره پې وګورئ دومره غټ سر له اوسه په مقصد په ټیسټینګ کې روانه کړې ده. کوم چې د مقصد لیسټینګ لپاره ټیسټینګ کوم ترسره کېږي. باینانس هاټ والټ لپاره صرف دومره درته وایم دوستانو چې باینانس هاټ والټ هغه والټ دی چې کله یو کوین راځي، نوی کوین په باینانس کې لیست کېږي، اول ور د باینانس په هاټ والټ کې ټیسټونه ور باندې ترسره کېږي، دغه باندې ټرانزیکشن ترسره کېږي. چې کله د دې ټیسټونه مکمل کمپلیټ شو، سکسیس شول، په بریا سره ترسره شول، نو ډایرکټ دغه کوین چې دی په باینانس کې لیست کېږي. نو راځم دوستانو دې کار طریقه مکمل درته ښایم. که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ
او ویډیو سره لایک کړئ. راځئ چې تاسو ته د فالو مکمل طریقه در وښیم. BSA اپلیکیشن په افغانستان کې ډیر ژر ستاسو لپاره. نو دوستانو ډاکس په نوم کوم ایرډراپ چې اوس راغلی ټیلیګرام بوټ د دې جالبه خبره ده چې په دې کې هیڅ کار کول ته ضرورت نشته. دا تر ټولو مهمه خبره یعنی چې په دې کې کار کول ته ضرورت نشته. او مهمه خبره ده چې تاسو ته د ټیلیګرام په استعمال باندې خپل کوینز درکول کیږي. تاسو څو کاله کیږي چې ټیلیګرام استفاده کوئ، ټیلیګرام کې مو اکاونټ جوړ کړئ، د هغې مطابق تاسو ته کوینز درکول کیږي. نو دلته چې دوستان تاسو راشئ، ما د دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک اچولی دی، کمنټ کې به هم تاسو ته لینک وي. فیسبوک کې زما ویډیو ګورئ، د ویډیو په کمنټ کې لینک شته، هغه کلیک کړئ. راشئ دلته چې کله تاسو دغه لینک کلیک کړئ، تاسو دلته صفحه راځي، په سټارټ باندې به کلیک ورته وکړئ. کله چې سټارټ باندې کلیک واخیسته تاسو اکاونټ چې پروسس د ویریفیکیشن باندې کې بیا راشئ لاندې لیټس گو لیټس اپشن باندې کلیک واخلئ او دلته به مستقیما تاسو ته د صفحه راشي. وایي ګورئ ما شپږ کاله کېږي زه ټیلیګرام استفاده کوم، ما شپږ کاله راهیسې زه ټیلیګرام استفاده کوم. او کله چې نیکسټ کلیک کړئ ما ته ګورئ 4151 ډاکس ما ته فری راکول شول. او تاسو په یاد ولرئ تاسو هغه اکاونټ راخلاص کړئ چې له ډېره وخته په ټیلیګرام کې استفاده کوئ، ټیلیګرام ورباندې جوړ کړی ده. نو تاسو ته دغه مطابق زیات کوینز درکول کېږي چې تاسو څومره وخت کېږي. په دې کې نور هیڅ کار کول نشته. دلته صرف راشئ فرند بټن کې تاسو نور ملګري دعوت کې غیب ذریعہ سره تاسو دلته چې انوایټ فرند باندې کلیک وکړئ، خپل لینک ملګرو ته ولېږئ، تاسو نور ملګرو ته دعوت کولی شئ. او راشئ ټیلیګرام کوم کمیونټي چې ده چې هغه جوین کړئ. بل دا چې په ریفرل باندې تاسو نور کوم چې دی هغه درکول کېږي، ډاکس درکول کېږي صرف په ریفرل باندې. او د دې کمیونټي وګورئ صرف په دغه 2 یا 3 ورځو کې 4.4 میلیون ته په ټیلیګرام کې رسیدلی ده. بیخي جالب او زبردست خبره ده. نو دوستانو سر له اوسه دغه سره جوین شئ. زه درته لینک په ډسکرپشن کې هم پرېږدم، زما ټیلیګرام کې هم چینل کې هم پیدا کولی شئ، ویډیو په کمنټ کې هم شته. نو دا ویډیو مو شوي لایک کړئ، مخکې ملګرو شیر کړئ. مننه، ښه وختونه کې شي ولرئ.